نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته طالبان وايي کاپیسا کې د کاسا زر لپاره د برېښنا 150 طن نصب شوه. د طالبانو حکومت وايي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 150 طن یا پای نصب شوه. باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه پای په خاص اول ولسوالۍ کې لګول شوی او 350 نوري پای به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمته برخمن شي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغیزستان او تاجکستان 300 میگا واټه برېښنا افغانستان او 1000 میگا واټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 1400 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال یې یوازې 250 میگا واټه لري. خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که د وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنه کړل شي پر افغانستان کې دغه برېښنا بنده شي. بل ورته جوزجان کې د اضطراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د جوزجان د کرنې ریاست لخوا د اضطراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت په خبرپاڼه کې چې د سهشنبه په ورځ یې خبره کړې ویلي چې د جوزجان په دوه ولسوالۍ کې یو ساختمان د سیلابونو د غوښونو د مخنیوي په خاطر جوړ کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دا ساختمان د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې او د چاپیریال ساتنې د نړیوال صندوق د اقلیمي خطرونو د کمولو پروژې په مرسته په 11 میلیونه افغانۍ جوړ کړی چې د جوزجان د کرنې ریاست لخوا یې کارونه پای ته ورسېدل. د ودانۍ په دوه پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې او یوه د اوبو څاه لري. د جوزجان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوه ولسوالۍ خلک به د سیلابونو د راوتلو پر مهال بلې ډېرو ستونزو سره مخ وو چې اوس د دې ودانۍ په جوړېدو سره کولی شي په اضطراري وختونو کې د پناه او ښوونځي په توګه ترې کار واخلي. او ټاکل شوی د افغاني توکو یو 4 ورځنی نندرتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اعلامیې په خپرولو سره ویلي ټاکل شوی د روان کال د لړۍ میاشتې له 15 نیټې تر 18 نیټې پورې د افغاني محصولاتو د ملي نندرتون جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د ملي او نړیوالو پروګرامونو مسؤل خالد اریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندرتون کې به متشبثین خپل محصولات لکه غلۍ، وچه میوه، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه ډبرې نندارې ته وړاندې کړي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دا لومړنی سوداګریز نندرتون دی چې په افغانستان کې جوړیږي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.